امریکایي مهم پوځي چارواکي ومنله چې اشرف غني ملامت نه دی، امریکایانو معامله وکړه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د سی آی ای پخوانی مشر وایي د امریکا ناسنجیده اقداماتو افغان پوځ وځاپه. د سی آی ای پخوانی مشر ډیویډ پیټریوس وایي افغان ځواکونو د هغوی ځینو مشرانو د خپل وطن د ساتنې او بقا لپاره ډیره ښه اراده لرله، خو د امریکایي ځواکونو ناسنجیده اقداماتو او د هوایي ملاتړ بندولو یې ظرفیتونه ورختم کړل. پیټروس ویلي افغان ځواکونو 20 کاله په پوره میړانې لومړۍ کرښه کې وجنګېدل، هغوی زیات تلفات ورکړل، د خپل وطن ساتنې لپاره یې تکل خورا ځواکمن و، خو دا چې زموږ په بد وضعیت کې ووتلو او هغوی هوایي او تخنیکي ملاتړ له لاسه ورکړ، ظرفیتونه یې ختم شول. واقعیت دا دی چې افغان ځواکونو درک کړه که چیرې جګړې ته دوام ورکړي او وروسته یې ملاتړ ونه شي څه به کیږي. په همدې اساس یې روحیه سخته وځپل شوه. موږ کولی شوای وضعیت مدیریت کړو، هماغسې ونه شول. دغه متقاعد امریکایي جنرال ټینګار کړی چې د طالبانو لاس د افغانستان له لوېدو مخکې ما امریکایي مسؤلینو ته یادونه کړې وه چې افغانستان کې خپله کمه کچه حضور وساتئ. پیټروس همدا راز له حامد کرزي او محمد اشرف غني سره د امریکا اړیکو ته هم اشاره کړې ده. هغه وایي حامد کرزي او ولسمشر محمد اشرف غني خپلو واکمنیو کې له سخت فشار سره مخ ول، هغوی ناهیلي ول، هغوی د خپلو بهرنیو ملاتړ په ځانګړې توګه د امریکا په اړه داسې ناهیلي لرلې چې ټول مشروع او پر حقه و. موږ باید د حامد کرزي او محمد اشرف غني لیدلورو ته درناوی کړی وای. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.